مخکې موږ یو درس کې ویلو د قران اثر چې په انسان باندې راځي د غیر لپاره تقریبا یوشل امور دي. اول سړی به د الله د رضا په نیت باندې کینی، دویم سړی به د تقوا په نیت باندې کینی، دریم د قران کریم عظمت په بزړه کې لري، څلورم د رب العالمین عظمت په بزړه کې لري، پنځم خواهش پرستی به پرې دی، شپږم دنیا پرستی به پرې دی، وم قوي ایمان به پته کی، اتم زړه به ډیر انتهایی پاکي، نهم یو مضبوط عزم بلري، لسم یقین به ور باندې لري، یو لسم صبر به ور باندې کوي، دولسم د هر قسمه ګنا نه بزان ساتي، دیرلسم د تکبر نه بزان ساتي، څوارلسم د بدعت نه بزان ساتي، پنځلسم د کمزوري ایمان نه بزان ساتي، شپاړسم د دنیا پرستی نه بزان ساتي، ولسم د خواهش پرستی نه بزان ساتي، اتلسم تحقیق بکای، نلسم ارزه کې به عقل پیش کینا، او شلمه د یو چا په خبر باندې چې ته عمل کوي نو مخکې به داغه مستدل معلومای.